اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن به تاسو ته درې نوي عنوانونه وړاندې کړم. لومړی څلورضلعي ګانې، دوهم د متوازي الاضلاع مخامخ زاویې او دریم د څلورضلعي خارجي زاویې. څلورضلعي هغه تړلي شکل ته وایي چې د څلورو ضلعو پر اساس رامنځته شوی وي. څلورضلعي مختلف ډولونه لري: متوازي الاضلاع، مستطیل، مربع، معین یا لوزي، زوزنکا یا منحرف. متوازي الاضلاع هغه تړلي شکل ته وایي چې دوه په دوه مخامخ ضلعې موازي او مساوي وي. لکه دغه لومړی شکل، په دې کې دغه ضلع د دې سره موازي او مساوي ده، دغه ضلع د دې سره موازي او مساوي ده. مستطیل هغه تړلي څلورضلعي شکل ته وایي چې دوه په دوه مخامخ ضلعې موازي او مساوي وي او څلور قایمې زاویې هم ولري. دغه ضلع د دې ضلع سره موازي او مساوي ده، دغه ضلع د دې ضلع سره موازي او مساوي ده او څلور قایمې زاویې لري، نو مستطیل دی. مربع هغه تړلي څلورضلعي شکل ته وایي چې څلور واړه ضلع یې مساوي اوږدوالی ولري، دوه په دوه مخامخ یې موازي وي او څلور قایمې زاویې ولري. لکه دغه شکل، په دې شکل کې څلور واړه ضلع مساوي اوږدوالی لري، دوه په دوه موازي دي او څلور قایمې زاویې هم لري. معین یا لوزي هغه تړلي څلورضلعي شکل ته وایي چې په هغه کې څلور واړه ضلع مساوي اوږدوالی ولري، دوه په دوه موازي وي مخامخ او دوه په دوه مخامخ زاویې هم مساوي وي. په دې شکل کې څلور واړه ضلع مساوي اوږدوالی لري، دوه په دوه موازي دي او دوه په دوه مخامخ زاویې هم مساوي دي. نو دغسې یو شکل ته به بیا معین یا لوزي څخه وایو. زوزنکا یا منحرف هغه تړلي څلورضلعي شکل ته وایي چې په هغه کې یوازې دوه مخامخ ضلع سره موازي وي. لکه دغه شکل، په دې شکل کې د کیو آر او ټي اس دوه ضلع موازي دي او نوره دوه ضلع موازي نه دي. که دغه موازیتوب او نه موازیتوب په سمبولیکه بڼه غواړئ وښیئ، لیکلی شئ چې کیو آر ضلع موازي ده د ټي اس ضلع سره، او همدغه شان لیکلی شئ چې کیو ټي ضلع موازي نه ده د آر اس ضلع سره. ښه، هیله ده چې په دغه لومړني عنوان باندې پوه شوي وئ. د متوازي الاضلاع مخامخ زاویې د تل لپاره یو د بل سره مساوي وي. دا خبره تاسې دقیقا په یاد کې ولرئ چې د متوازي الاضلاع مخامخ زاویې د تل لپاره یو د بل سره مساوي وي. ښه، په دغه ځای کې که چیرې دغه زاویه 110 درجې وي، نو دغه به هم 110 درجې وي. دغه چې 70 درجې راځي، نو دا به هم څو درجې وي؟ 70 درجې. نو همدغه مثال د دوهم عنوان لپاره بسنه کړي. د څلورضلعي خارجي زاویې. د څلورضلعي د خارجي زاویو مجموعه د تل لپاره ثابت مقدار دی چې هغه 360 درجې دی. تاسې بیا هم کولی شئ په یو متوازي الاضلاع کې د یوې څلورضلعي د خارجي زاویو د مجموعې پیدا کولو څخه لیدنه وکړئ. مثال، که دغه زاویې لومړی په نښه کړو، که دغه 110 درجې وي او دغه 70 درجې وي، نو په اسانۍ کولی شو چې دوه نوره زاویې او د دې څلورضلعي یا متوازي الاضلاع بهرنۍ زاویې او د بهرنۍ زاویو مجموعه وټاکو. ښه، لومړی کار خو دا دی چې موږ ضلعو ته په خپل جهت باندې لږ امتداد ورکړو، او دوهم کار مو دا دی چې دغه مخامخ زاویې هم مشخصه کړو، ځکه چې مخامخ زاویې په متوازي الاضلاع کې مساوي وي. دا به هم 110 درجې وي، دا به هم 70 درجې وي. دا چې د یو مستقیم خط د زاویې پراخوالی 180 درجې وي، نو دا چې دلته 70 درجې داخل ده، نو بهر به څو وي؟ 110 درجې. همدغه شان دلته 110 درجې ده، بهر به څو وي؟
اویا درجې، دلته به څو وي بهر 110 درجې او دلته به څو وي 80 درجې. اوس که ټولې بهرنۍ زاویې سره جمع شي نو موږ ته د څلور ضلعي د خارجي زاویو مجموعه واضح کولی شي. ها پلان نوټو کې اویا څو کېږي 140 110 جمع 140 جمع 110. دا که چیرې ټول سره جمع شي 10 40 50 10 شپېته یو څو کېږي 3. ټوله مجموعه څو شوله 360 درجې. نو ویلی شو چې د هر وخت لپاره د څلور ضلعي د خارجي زاویو مجموعه 360 درجې ده. ګرانو زده کوونکو درس مو په همدغه ځای بستی. بیا چې لیونی درس راځرېږم در په امان.